علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله مولانا العظيم. درود شريف ويرو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. زما عزتمندو مشرانو او گرانو رونو دوستان، د تیره جمعه کې خو زه د بیمارۍ د وجه نه حاضر نشم، خو دا مخکې جمعه کې ما تاسو ته یو بیان شروع کړو، د هغې څه شی وه او څه لږه پاتې وه. بیان دا چې د مسلمانانو په تاریخ کې داسې دور نه دی راغلی لکه موجوده دور چې دی. مسلمانان په شمیر کې د هر قوم نه زیات دي، د حکومتونو په شمیر کې د هر قوم نه زیات دي. مسلمانان مجاهدین دي، د مسلمانانو ملکونه د منځ د دنیا کې دي، دریابي لارې د مسلمانانو په ملکونو کې دي، هوایي لارې د مسلمانانو په ملکونو دي، معدنیات اکثر د مسلمانانو په ملکونو کې دي. خو د دې وخت کې د ټولو نه زیات په مصیبت او امتحاناتو کې مبتلا مسلمان قوم دی. دا بیان مې ورته کوم. ما ورته ویلو چې یو عالم په دې مسله فکر کوو جړلې چې خدای دا په مونږ څه چل شوی دی، که مصیبت دی او جنگ دی نو د مسلمان په کور کې دی. کافران خو خوشحاله دي، په امن کې دي، بظاهره جنگ جګړې پکې نشته، نه په جړا کې به وده شوی او حضرت ابوبکر صدیق خوب کې لیدل. دا مې ورته ویلي مفصل. حضرت ابوبکر صدیق ته چې دا د زړه درد بیان که هغه ورته وی د مسلمانانو په خپل قرآن عمل پرېښی دی، ځکه دوی په واله او مصیبتونو کې مبتلا دي. بیا راته وایي چې قرآن شریف خو لوی کتاب دی، که د قرآن شریف په یو وړوکي صورت عمل وکړي په قل هو، خدای پاک په بیا عزتونه ورکړي. دا خوب یې ولید او د خوب نه راپاڅېد، بیا په خپله وایي چې ما دې صورت کې فکر کوم چې دې کې څه دي، که مسلمانان په دې عمل وکړي نو خدای پاک به بیا عزت ورکړي. نو دې کې د خدای درې صفتونه بیان شوي دي، که دا درې واړه صفته مسلمان قوم کې خدای راوستل، پکې رالل، کوشش وکړو، نو خدای پاک په بیا عزتونه ورکړي. اول
الله احد خدای یو دی. نو چې څو پورې مسلمانان یو شوي نه دوی به وال ټکول. دا چې څومره تکلیفونه دي مونږ ته دا د مسلمانانو په خپله د جدایۍ نتیجه ده. که د ټولو خبره یو وی، سیاست یو وی، دشمن ته یو وی، نو قسم دی که د دنیا یو طاقت هم دوی ته سترګې اوچته کړی. دویم الله الصمد، خدای چاته حاجت نه لري. نو چې کمی پوری مسلمان سوالګری قرضداري د ډالرو په لالچ کې، د پیسو په لالچ کې، دی د بل تهذیب، د بل قانون او د بل ژبې ته د عزت په نظر ګوري او خپل معاشره، خپل کتاب، خپل قانون، خپل ژبه ورته سپکه ښکاري، نو دی به سپکي. او دا ګوره چې دا دی په مسلمانانو کې که نه. یو سوالګر قوم، قرضدار قوم، دا هغه د نورو قومونو په نظر کې عزت نه. دا ولې په مو قرضونه راځي؟ قرضونه د مختلفو بانو، د مختلفو سکیمونو په نومونه علي. نو ټیک ده، بعض سکیمونه فایدهمند دي، په هغې کې دومره کمیشن والي او دومره پیسې پکې والي چې ملک سات په سات قرضدار شي. که ملک په هغه منصوبه باندې ولګي هغه قرض، نو د هغې خو صحیح پیداواري. چې یو وزیر په یو سړک کې 22 کروڑ روپۍ سود د غالي کمیشن، نو ملک به قرضداري کېږي نه. چې یو وزیر په 4 کروڑ ډالره کې 1 کروڑ ځان له کمیشن ووایي، ملک به قرضداري کېږي نه. چې کم ملک قرض ورکوي او ورته وایي زمونږ په شرطونو به یې لګوي او زمونږ سړي به نوکران کوي او دا به یو دا به، نو موږ به بې عزته نه یو. چې یو حکومت چاته وایي ما ته قرض معاف کړه، هغه وایي نه معاف کوم، د هغه په نظر کې به د هغه څومره ذلیله سپک به. ولې بې عزته قومه؟ قرض د خلکو نه الی او قرض به یې که مغشتي نو په صحیح ځای کې م استعمال کړي ولې نه دي. او چې چا قرض خوړلی دی هغه ونیسئ، الله وړې ځوړند کړي. نو چې څو پورې په مسلمانانو کې یووالی نه، په خپلو خپو درېدلي نه، دا دوه خبرې مې راته تفصیلا بیان کړه. درېمه پاتې وه، هغه دا ده چې کوم قومونو کې دا خبرې چې دا فلانکې دی، دا افغانی دی، دا پاکستانی دی، دا پښتون دی، دا پنجابی دی، د خدای چا سره جنسي علاقه نشته، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نه خدای د چا پلار دی، نه خدای د چا نیکه دی، نه د چا زوی دی، نه د چا نسی دی. نو چې کومې پورې مسلمانانو کې د ژبو په بنیاد جدای وي، نو دوی به ذلیله وي. د اسلام یووالی په ښکلې عقیده او په ښکلې پیغمبر او په ښکلې کتاب او قبله دی. که په چین کې یو سړی وي او ما سره زما خدای مني، زما رسول مني، زما کتاب مني، زما د سر ګل دی، د هغه غم زما غم دی او زما خوشحالي د هغه خوشحالي ده. او چې تا سره په کور مالک کې اوسېږي او ستا خدای نه مني، ستا رسول پورې ټوکې کوي، ستا شریعت پورې خاندي، هغه ستا مسلمان رور نه دی،
اگر چې جبه استاده جامع استاده وطن استاده کل استاده نمی د مسلمان دی. کم لیڈران چې دا آوازونه کوي نو دا د اسلام د تعلیماتو نه بے خبره دي، جاهلان دي او دا غي اسلام په خپل ډنګاډول او په دغه نارو قومونه والی شوي دي. خلق یو قصه کوي د کتابونو کې یو زمری راغی درې غوایان په ځنګل کې سړېدل. دا ځنګلي غوایان هم تاسو لیدلي نه دي، افریقا کې ډېر دي، تېر ښکرونه انسان ورته نشي نږدې کېدی. نو چې زمري به اراده وکړه د درې واړو به ورته ښکرې ونیولې، نو زمری پې نه شو راتلی. نو د داسې چل وکړه، یو ځل دی یو غوی له ورغی، ورته وایي دا یو غوی خو ستا د رنګ په شان دی، د ده ژبه ستا ده، پوستکې ستا دی، تهذیب یې ستا دی، دا بل پکې غیر غماس سړی دی، دا د ځان نه لرې کړئ نو ستاسو ورولي به برحلالی. ناقمقل غوی وایي داسې چل وکړه، او یو ته یې وایي ته بل ځنګل کې اوسېږه. نو چې هغه ځان لشو او دوی دواړه ځان لشو، دا زمری په هغه ځان له غوی باندې ورغی، بس ویې و مړی که. یو یې خو ته ووه، بیا دې دواړو نه راغی، بیا هغه یو سره یې دوستي جوړه کړې وه چې ته خو سردار یې، مشر یې، دا یو په ځان له دا ځان سره ګرځی، دا د ځان نه لرې کړه. د هغه په زړه کې د هغه نفرت او دشمني پیدا کړه، هغه یې د ځان نه لرې کړه، بیا په هغه ځان له غوی باندې ورغی، هغه یې بېغمه کړه. بیا ده ته راغی، نو دی خو یوازې پاتې شو، دی وایي زما ستا هغه دوستانه چې وایي نه دوستانه به خپل کار کوي. نو هغه یې مو د اسلام دشمنان د جبو او د نسل په بنیاد دا مسلمانان تقسیموي. وسیع البنیاد حکومت، وسیع البنیاد حکومت، وسیع البنیاد چاته وایي؟ د هر جبه او نسل قوم دې پکې وي، دا دنیا کې چرته شوې ده. او تاسو خو د نفرتونو آغاز کوئ. ازبک به وایي مونږ دومره یو، په لسو وزارتونو کې زمونږ 15 کېږي، پښتون به وایي مونږ دومره یو، فارسی به وایي مونږ به دومره یو. دا جګړه به څوک ختموي؟ او د نفرت شور هم پکې وکړه. دنیا کې په دې ټولو قومونو کې وګرځئ، د نسلي بنیاد په بنیاد چېرته حکومت شته، نو ټاګان ټوران به راجمع شي د اسلام دشمنان. او زمونږ حکومت خو د دین نه بې خبره، دا ګورنر او صدر دواړه جاهلان دي. په انګریزي سکول کې خو دین تعلیم نه ویلي کېږي. وسیع البنیاد، وسیع البنیاد، دا خو اول د اسلام خلاف تاسو یو دغه کوئ، نفرتونه پیدا کوئ. اسلام خو یو نسل نوم دی، اسلام کې خو یووالی په ښکلې عقیده دی، په ښکلې ایمان دی، په ښکلې پیغمبر او په ښکلې کتاب دی. ژبه خو د یو بیان ذریعه ده، د جدایۍ او د نفرت ذریعه خو نه ده. ستا ژبه پښتو ده، د ژبه فارسي ده، د ژبه کوستاني. دې وخت کې ټوله دنیا کې 3640 ژبې دي، نو بیا خو دا قومونه دي دومره حکومتونه هم جوړ کړي. ایران کې شوې ده، سعودي عربو کې شوې ده، امریکا کې شوې ده، پاکستان کې شته. دا وسیع البنیاد، وسیع البنیاد. د امریکي جنټان لیډران مردار خواره د لیډرو واله، او د دې یو څو لیډران ورسره چې هغوی د دین نه دي خبر، نه د دین په تعلیماتو پوهېږي. نه څه وایي؟
نو اسلام کې د دې خبرو گنجائش نشته. فارسیبان، پښتون، ازبکی دا ټول یو مسلمان ډور دی که عقیده سموي. او که پښتوني عقیده خرابه خدای دې په تندرو لګي. د قومونو یو ځای کېدل جدا کېدل په جبو نه کېږي، هغه په ښکلې عقیده دی، په یو خدای، په یو رسول، په یو آخرت، په یو فکر. نو دا د امریکای خبره او د اسلام د دشمنانو خبره. وسیع البنیاد، وسیع البنیاد. وسیع البنیاد څه شی دی؟ خدای بنیاد وباسه. د امریکای جنټا اګه وسیع البنیاد دی ته وایي چې ټول قوم په راضي وي. نو موږ ته وخایه په دنیا کې داسې یو ملک شته چې ټول قوم په خوشحالۍ 100%. امریکا کې ټول خلک خوشحاله دي. دا غالګور ډله چې د بش په مقابله کې ولاړه وه، په بش خوشحاله دي، یا په پرویز مشرف مسلم لیګیان او پرویزیان خوشحاله دي. دا زرداری ډله پرویزیان دي کسی دي پیپلیان، یا په سعودي عربو کې په ټول خوشحاله دي، یا یو ملک شته. نو دا دی وخت کې افغانستان کې شرعي حکومت قائم دی الحمدلله. ما په خپل وزیران لیدلی دي، پښتانه پکې شته، فارسیبان پکې شته، ازبکیان پکې شته، دا نور قومونه پکې شته. هغې نه د دې خبرو اواز کړی دی، نه یې چېرته په جدایي کړې ده. سخت کال مونږ سره حج کې ملګری د حج مشر هغه ازبکي وزیرو غیاث الدین خنداله جبې ازبکي. نو دا خبره دی وخت کې د شریعت حکومت ته په افغانستان کې، او دا ټکان ټوران د امریکای جنټان دا غونډیږي او پرویز مشرف مشري کوي چې داسې او زموږ یو څو لیډران کچه خیاله واله وسیع البنیاد او جرګه د چا نو حکومت قائم دی الحمدلله. امریکا کافران ته نه غواړي چې په مخ د ځمکې د داسې حکومت چې د امریکای د غلام نه، ځکه ټول اسلامي ملکونه قبضه کې اغشتي. یو په اتفاق دا نه وایي چې امریکای ته وایي بند که جنګ، بار بار هغې وایي نه زمونږ دا وشته نه م کړي دي، نه د اسامه خلاف ثبوت شته. امریکا مدعیم دی مالا سړی م راکړي او زه به سزا ورکړم. د جهان دا قانون شته، صرف بدماشي ده او غرور دی او تکبر دی چې جماعتونه روانوي، اسپتالونه روانوي، په بسونو بمبارۍ کوي. تاسو به ګورئ اخبارات د دې نه ډک دي. دا ولې امریکا کې دهشتګردي شوې ده؟ ناول عدالت کې راودغو کې دهشتګردي خو څوک اجازت نه کوي. اول دا وکړي چې دا ولې کېږي؟ دا دومره خبیثان دي کافران ټول ګورې د اسلام خلاف یو دي. نوم اسلام و مسلمان نه علی بظاهره، خو جنگ یې صلیبي دی، ځکه اول پشتاوي زه صلیبي جنگ شروع کوم. یو خبیث رشدي سلمان رشدي چې د حضور پاک خلاف او د قرآن شریف او د بیبیانو په باره کې سپک کتاب لیکلی او د کتاب نوم شیطانی آیات. په لندن کې اوسېږي. څومره مسلمانانو ملکونو ورته وایي موږ له راکړه چې موږ پې سزا نه. یو خبیث چې د هغه ثبوت هم شته، کتابونه هم شته، هغه خو تاسو نه ورکوئ. او یو مسلمان مجاهد چې 22 کاله جهاد کړی د روس خلاف، او هغه سعودي عرب غوندې مالدار ملک پرېښی او د مالدار خاندان سره تعلق لري. دلته نه د پیسو دپاره راغلی دی، نه د ډالرو دپاره، نه د خربوزو دپاره، د دین د درد دپاره راغلی. 22 کاله خو مجاهد او هغه دهشتګرد شو او موږ له راکې. تاسو یو سلمان رشدي نه ورکوئ خبیثانو. نو دا اتحادیان برطانیه او امریکا دا ګورې اسلام ختمول غواړي، لکه روس چې وي روس هم د مقابلې نه ختم کړ. پرویز مشرف او پاکستان
د ډالرو په عوض کې او د بوس چې خوله کې ورکړي دی او قرضې به درته معاف کړو هغې لا ډېم ورکوي تعاون هم ورسره کوي ځای هم ورسره کوي او لږ اپریشن به یې لږ اپریشن به یې هغه لږ کم دی ته ورسېد خو د اسلام دغ نشته دې وخت کې ستاسو دا فرض دی چې د اسلام حکومت څوک رانی هلته حیا د افغانستان کې دی مخکې حکومتونه خرابو دی کې شک نشته ما مخکې م لیدلی دی داود زمانه کې م لیدلی دی دا نور م لیدلی دی او طالبانو زمانه کې خو ډېر تللی او تاسو به مورئ حیا ده پرده ده امن دی ډاکې یوازې لاهور کې چې په یو کال کې څومره جرمونه شوي په ټول کابل کې په یو کال کې نه دي شوی څوک دې هلته ټګي وکړي نه پې د چا قره شته نه بغیر د خدای نه چا نه یېرېږي قسم دی چې چا زړه کې د عالمان یادوم عوام نه عوام کې هر قسمه خلک ډېر جاسوسان پکې پیدا کېږي د ډالرو عاشقان او د ښځو لیوني ځکه پښتون قوم خو په ډالر او په سپینه ښځه زر دوکه کېږي نو عوام بعضې پکې وي خره او چې کوم دیندار برسر اقتدار طبقه ده هغه الحمدلله نیکان دي عالمان دي او شریعت یې جاري کړی دی نو د هغې حکومت حفاظت په پاکستان هم ضروري و او په عوام خو شکر دی هغوی سره دی حکومت د غلامانو غلام هلکه تاسو نه خو د ایران پالیسي ښه وه ایران مونږ ته یریدو چې د طالبانو مخالف دی او هغې امریکې ته وی ټیک ته دهشتګردي نه ده خو ستا په قیادت کې مونږ دا کار نه کوو نه به زمونږ په ملک جز راولی نه به زمونږ اډه استعمالی مونږ د یو غریب مسلمان ملک خلاف اډه نه جوړېږو تاسو دا نه شو ویلی چې یو مسلمان ملک یو ګاونډي ملک یو غریب ملک خلاف ولې اډې درکو خدا په دې تمه دی چې موږ له به بوس راکړي یا زناورو د دې نه به زیات په ذلت مبتلا شي هغه چین سره هم دوستي و هغه دوستي ختم شو چین به په تاسو باور وکړي هغه یو وفادار دوست و په نسبت د امریکې یو غدار منافق دوست اسرائیل څه کوي د فلسطین سره چېرته هغې باندې بمباري کړې ده دهشتګردي ختمو نه جماعتونه دغه کوي او سپتارونه ختموي او مسلمانان وایي نو چې کوم لیډر دا خبرې کوي لویه جرګه لویه جرګه لویه جرګه بنیادي وسیع البنیاد دی د اسلام د تعلیماتو نه دی خبر او دا خو د جنگ فتنو آغاز کوي دا په کور کې به په جنگ جګړه ما 15 وزارت او د 6 وزارت او د 2 وزارت او د خپل کور کې به نفرتونه نه اسلام نه په دنیا کې ټول جهان کې چې وګرځي چې کومه پارټي اکثریت وي هغه حکومت کوي او چې چا سره طاقت وي هغه حکومت کوي انصاف او عدل جدا خبره ده حکومت دا خلقو په لاس کې چې چا سره طاقت وي لار شي په دنیا کې وګرځي وسیع البنیاد چېرته شته او که نفرتونه زیاته او دا قوم بیا په جنگ کې مبتلا کوي نو دا د امریکې پالیسي ده چې زمونږ حکومت روان دی او پسې بعضې لیډرانو له بوس ورکي ستا بندیوان به راخلاص کم ستا سړی به راخلاص کم هغه په رشوت کې چې نیولې شوی دی هغه له راخلاص کړي نو مونږ د افغانستان د مسلمانانو سره یو او دا حکومت ساتنه او دا یو شریف دغه ګڼو حکم ګڼو او جهاد دی وخت کې په افغانستان په مسلمانانو فرض دی او د هغې سره چې څومره ګوان کې مسلمانان او هغې برداشت نشي کولی او د مطالبت وکړي نو په هغه مسلمانانو فرض داسې که چا وکتل چې دا چا دا خبرې کړي دي چې دا عربي او دا عجمي دی ما ورته نه وویل تېرو جمعو کې چې دا خلافت په څه ختم شوی ته په صوبه سرحد کې د 4 قومونو په بنیاد 4 حکومته جوړ کې د دې به طاقت پیدا شي کار وخت به نفرت بنگلادیش په څه جدا شو
دا دقه شان خره لیډران مردار خواره د هندوستان ایجنټان او د روس 9 روپۍ پې ولګولې په موجب او بنګلادیش جدا کړ. نو ساغي په هغه مخته دی او موږ هم ځان سره وشرمولو. دا 3.5 فوج چېرته اسلحه غورځولې ده. دا د دغې وسیع البنیاد په نظریه نه اسلام کې د دې خبرو گنجایش نشته. موږ مسلمانان ټول لوڼه یو، که ژبه فارسي، که ژبه عربي، که ژبه پښتو وي، که ژبه ټاکري وي، نه زموږ یووالی په ښکلې عقیده او په ښکلې قرآن او په ښکلې قانون دی. دا خبره خو کوستان والا وي زما ژبه ښکلې ده، ګجر والا وي پاکستان کې 240 ژبې دي، بیا 240 حکومت ته جوړ کې دلته وسیع البنیاد. ولې 240 حکومتونه نه جوړېږي دلته؟ افغانستان کې 11 ژبې دي، زمونږ نه کمې دي او دلته زیات دي. نه ژبو په بنیاد باندې دا قومونه جدا کې او حکومتونه تقسیم کې پاتې بشي او د هغې به حیثیت سي یو بل سره. او دا مخکې چې جوړو 3.5 کاله چې جنګ وشو د ګلبدین او رباني، زه 2 ځله په جرګو کې تلم. همدغه د سبب او د فساد چې نه دا ازبکي دی او دا پښتون دی او دې د حکومت اهل نه دی او زه اهل یم، یو به یو سوی بل به بل سوی. په دغه بنیاد دا اوس ولې جګړه کوي؟ برهان الدین کې اسلام نه دی پاتې شوی. یا مرداره که 3 ورځې تا کې کرسۍ راشي نو څه چل به وشي؟ آخرت باندې د دوی عقیده نشته، نه په مرګ یقین شته، نه د خدای په حضور، نه د خدای د پیشې نه چې ما نه به تپوس کېږي که نه کېږي. قسم دی د افغانستان د کرسۍ نه چې دا کوم برهان الدین غواړي د هغې نه 2 رکعته نفل ښه دي چې سړی ځان لو کړي خدای ته. کرسۍ څه شی دی چې د خدای دین پکې نه؟ دوی په دې خوشحاله چې موټر مې رواني او مخکې ته پونګه پونګه کېږي. دا څه شی دی؟ نو خدای دې حکومت ته هدایت وکړي او د قوم ته. نو تاسو د اخبارات اکثر د حکومت پروپیګنډې کې یو د شریعت نه خلاف دی. خدای دې مسلمانان د افغانستان د دې ظلم نه خلاص کړي او امریکا او برطانیه او د هغې ملګري او ایجنټان د خدای په خپل غم په کور کې مبتلا کړي. دا یاد دی د احتجاج او د مظاهرو مونږ قایله یو، خو د چا مال ملک ته نقصان رسول دا خپل ځان ته نقصان رسول دی، ځکه هغه مال ملک خو د مسلماني او د حکومت سیستم نقصان مرسوي. دا د حکومت دا نه دی، دا د قوم ټکس دی. یو لاره چې خراب شي یو ټینګ خراب شي، دا د پرویز مشرف ذاتی ملکیت خو نه دی او نه د دې زناور گورنر، نه دا د قوم ملکیت دی. بجلی بسونه او دا ټول د قوم ملکیت دی. نو د خپل قوم او مسلمان ملکیت ته نقصان مرسه. قنوت نازله وایه چې کومې پورې دا مصیبت خدای دفع کړی دی، زیات هم وایه چې څوک وایي مذهب او ریاست جدا دی، دوی په دین نه پوهېږي. دا د دین جاهل قوم دی، بیکاره. زمون دین د 3 میدانو سره تعلق لري، یاد لرئ. اول د انسان ذاتی عمل، ستا عقیده بسی، ستا عمل بسی، ستا اخلاق بسی. دویم د معاشرې سره تعلق لري، دا د پلار د پلار څه حق دی، دا د مور د مور څه حق دی، دا د ښځه د ښځې څه حق دی، دا ګاونډي دی د دې ګاونډي. ما چا سره معاهده وکړه د هغه په ما څه حق راغی، یو قرض یو لین دین. نو دویم میدان معاشره. درېمې حکومت دی. نو چې څوک وایي د دین تعلق صرف د جماعت سره دی، دی په دین نه پوهېږي. زمونږ پیغمبر بادشاه او پیغمبر هم چې دنیا نه تشریف وړو 10 لاکه مربع میل ځمکه د هغه حکومت. بیا حضرت ابوبکر صدیق بادشاه، بیا حضرت عمر فاروق بادشاه 22 لاکه 53,000 مربع میل ځمکه فتح کړه او د 2 حکومتو سره ټکراو. بیا حضرت عثمان بادشاه شو او کابل پورې د علاقه فتح کړه.
12 لاکھ میله مربع. بے حضرت علی مرتضی او بادشاہ د پیغمبر علیہ السلام نائبان صحابه بادشاہان شوی دی. دا خو د عیسایانو مذهب دی. عیسایان وای د عیسایت تعلق د ګرجې سره دی. مونږ وی ټیک ده ځکه عیسی علیہ السلام بادشاہ شوی نه دی. د عیسی علیہ السلام یو شاګرد بادشاہ شوی نه دی. هغه قوم ته د حکومت طرز نه دی ښودلی. نو عیسایان چې قومي اسمبلی جوړی یا صوبایي هغې قانونونه جوړی ځکه د هغې په کتاب کې قانون نشته. زمونږ دین کې قانون شته. زمونږ په دین کې دا دی غل له دا سزا ورکړي، زناکار له دا سزا ورکړي، او سود په دې طریقه بند دی او دې له دا ورکړي. دا به څوک کوي؟ ښځه خاوند مسله راغله، جدایي راغله، لعان راغی، فیصلې راغلې. دا خو د جماعت منبر والا نشي کولی. زه خو که لس ځله ویم سینماګانې دې بندې شي، نه یې څوک یې نه بندوي. او چې زه فرض که وزیر یم چې څوک وایي اسلام جدا شي د ریاست جدا، نو دا د روسیانو او د هندوانو ایجنټان دي. دوی په دین نه پوهېږي، نه د دین دا درې واړه میدانه دي. زمونږ پیغمبر بادشاهي نه ده کړې. دا خو ده که جماعته پورې د اسلام تعلق وي. او انګریزان هم ولې وښکل؟ هغوی د جماعت نه څوک منع کړو، هغوی د حج نه څوک منع کړو. د دغې خلقو یو جدا نظریه ده، هغه کافرانه نظریه ده. هغوی ته وحدت الادیان وایي. هغوی وایي دین د ذاتی کردار نوم دی. نو هندوم خدای راضي کوي، سیکم خدای راضي کوي، مسلمان هم خدای راضي کوي. مسلمان دی جماعت ته ځي، هندو دی مندر ته ځي، او سیک دی ګردوارې ته ځي، انګریز دی چرچ ته ځي، ټول خدای راضي کوي. وی اختلاف دلته دی چې مړ شي نو بیا اختلاف نشته، بیا رڼا رڼا ده. نه، زمونږ دین هغه عملم دی، عقیدم ده، حکومتم دی. نو چې څوک نه پیږي په دین، دا د هغې خلقو خبرې دی. ریاست او دین یو شی دی، او دین په ریاست کې داخل دی. چې دین د ریاست نه لرې کړي نو ژوند به سي. انګریزانو هغوی دین جدا کړی او زمونږ دین هغه د حکومت سره تعلق لري. د انګریزانو په مذهب کې قوانین نشته دینی. نو دا د خرابو خلقو عقیدې دي چې څوک دا وایي. چا په یو سړي حکم د قتل کړی، موږ د قتل حکمونه نه کوو په یو سړي. تاریخ کتابونه ډېر راغلي. تاریخ په اردو څوک پوهېږي هم ډېر شته، په عربی کې هم شته. چاوی سعودي عربو کې یو عالم دی فتوی کړې ده چې څوک کافرو سره ملګري هم کافر دی. له مشرف په دې کې داخل دی. که داسې حکمونه موږ نه لګو، ځکه که د یارې نه درپوکي، د ډالرو شوقي، مردار خوري، نو موږ وی سخت مجرم دی، خو د کافر حکم پې نه لګو. دا د ډالرو په تمه د بوسو که چا د مانځه نه پس خبرې کړي که نه نو مونځ ختم شو. او که ذکر یې کړي لکه الله اکبر الله اکبر وایي نو مونځ یې نه دی ختم، نو سجده سهوه چې رایاده شي نو کولی شي ورپسې. خو که خبرې وکړي نو مونځ ختم دی، بیا سجده سهوه نه شي کولی. سجده سهوه چې هېره شي بس لاړه. که چې اودس په میاشت کې د چا اودس مات شو نو اودس به د سره کوي. هغه لاسونه خپې دې دوباره ووینځي چې کوم یې مخکې وینځلي. چې جهاد فرض عین شي که نه نو ټول خلک به جهاد ته وځي.
بے اجازت اغشتو تا مجد نشتا. خزه د خاون نه کی اجازت وانلی، غلام د نیک نوانلی نوکر، او یا گوانډي د گوانډي نه چې د اسلام په ملک کافران حملو کی او هغه برداشت نشي کوله، نو په گوانډیانو ملکونو باندې جهاد فرض عین کی، او چې کومه پوری هغه کولی شي مقابله، نو په دې نورو فرض کفایي وي. شب برات څه ته وایي؟ دا ترمذی شریف کی یو واقعه ذکر ده، حدیث شریف مختصر. د دواړو جهانو سردار په 15مه شپه د شعبان مخبرې ته تللی، نو په دغه شپه عایشې بیبي کرو، نو هغه چې راویښه شوه چې ګوري چې د دواړو جهانو سردار نشته، نو هغه وایي جوړې بلې بیبي له تللی دی، او ښځو کې دا سیالي ډېره سخته دی، هر څه برداشت کوي، خو د خاوند تلل بلې ښځې ته برداشت کوي نه. نو دا ورپسې غلی ووته، نو ویلی ده چې هغه روان د سپومۍ رڼا وه، نو دا ورپسې په تیاره کې روانه شوه. نو که تاسو مدینې منورې ته لاړئ، خدای م بوتلی که، نو مقبره نږدې ده، نو هلته حضور مقبرې ته ولاړو او دعا یې کوله، دا په تیاره کې ولاړه، نو چې هغه راته نو دا تې مخکې راله، نو دا په بستره سملاسته، نو چې هغه راغی نو دا یې محسوسه کړه چې د دې خو سینه درزېږي، دا ولې؟ وی ولې ته ما پسې راغلی وې؟ ما وی او صاحب، ما وی چې ته جوړې بلې نه بیبي کره تلې؟ وی نه. وی دا تاسو کو؟ وی دا داسې مبارکه شپه ده چې په دې شپه خدای زما د امت د یو قوم یاد کړه، بني کلب، د هغوی د ګوډو چیرلو د ویښتو د شمیر نه زیات زما امت خدای بخي، نو ما سوال وکړ خدای ته. نو په مدینه منوره کې لیلة البرات په ړومبي ځل چې ما ولیدله، نو دا دوکانونه دغه نه ډکو، د ټافیانو ګولو د ترو ګولو نه. ما وی دا څه چل دی؟ وی دا خو لیلة البرات را روان دی، دا خلک علي، نو ماشومان په دې کوڅو ګرځي، او لکه دلته د حسنینو په ورځ کې الاتې غواړي، نو هغوی د لیلة البرات په شپه په مناسبت کې الاتې غواړي. نو یو ځل ما یو څو ماشومان ولیدل روانو لرګي ورسره، نو دروازې له لرګي را خلاص کړي، وی الاتې راوړی کني د دروازه ورله ماته. نو داسې په نظم کې شعرونه م وایي. یو له ما پیسې ورکړې، ما په مزه مزه راته ووایه چې ځان سره ولیکم. نو الاتې ته عربۍ کې عایده وایي، نو عربی کی وی ست سعاده هات العاده امم شبک واللبشا ولن کسر هذا الباب. یا دا کور من من ده الاته راکا، یا زلوبه راکا، یا نینی راکا، او کنی دروازه در لماتو ناخذ ولا دا تافیان او دا زلوبه ملوبه او دا سیزونه سر. نو دغه ته لیلة البرات وش خدا دیوی بلول او دا شمع بلول، دا د هندوانو رسم دی، د هندوانو رسم مکه. خدای پاک دی یو کې اختر او رمضان زمون خدا خواهش د چا پکور کې عالم پکور کې ټي وي منځ ورپسې کېږي که نه، او منځ کېږي، خو ټي وي ساتل د دې نارواو خبرو او د ډرامو دپاره او یا ورته کتل دا ښه کار نه دی. که چاګیره نه منځ ورپسې کېږي، خو که خریلي نو فاسق دی، فاسق پسې منځ کېږي، خو که ولاړې جمع ده، او که مخکې نه ته پته لګي نو چې بل ځای نیک سړي وي هغه پسې منځ کوه. په تمبل سره نعتونه مه وایه. چا وي که د چا ښځه مړه شي، نو په دې سامان د خاوند حق دی که د کور والا نه، د خاوند هم پکې شته او د کور والا هم پکې شته. که اولاد یې نه وي نو نیم مال یې د خاوند کېږي او نیم مال یې د مور پلار د روڼو کېږي،
او که اولاد یې وي نو څلورمه حصه د ده کېږي او درې حصې د هغې د زامنو لوریانو د پلار وروڼو خویندو د شریعت د قواعدو مطابق. د قادیاني سړي سره نوکري په وس مه کوئ، خصوصا داسې نوکري چې د کور څوکیداري وي یا د کور خدمت وي، دا ورسره مه کوئ. فراس کاکم مې کوئ. که لومبي ځل سړی قادیاني شي مرتد دی نو د هغه د لاس ذبیحه هم حرامه ده. چاوی زمون په حجره کې اکثر جواری کېږي او دعوتونه او ما ته معلومه چې دعوتونه جوارو والا کوي. مخوره دغه چې احتیاط کولی شي کینم ورسره ما. چاوی جهاد ضرورت دی که دعوت؟ دی وخت کې جهاد ضرورت دی. چې جهاد جوړ شي بیا ټول عملونه معطل شي. جهاد ضرورت دی، د دعوت نه زیات او د تبلیغ نه زیات. خو د امتحان کې کم دی. چاوی که په جانماز باندې پیشو تیره شي نو منځ پې روانه ده که په جمدي حیوان پاکي چې لمدې اوبه تونې توی شوې متیاز یې پې نه کړی نو پیشو اسم د نورو حیواناتو په نسبت پاکه ده. نو په پیشو تیرېدو باندې جانماز کې څه فرق نه راځي. خو که متیاز یې پې کړي لاړې پې توی شوي نو بیا یې ښه نه ده. چاویزی یو سرکاری نوکر یم او زما ډیوټي یو ښځه افسر را باندې مقرر ده. که زه ډېر نظر ساتم خو بیا هم پې نظر لګي او د هغې دا ښځې سره نوکري مه کوه که زړه کې دې د خدای یاره. قسم دې که دومره لوی ملا وي څو ځله درته ما ویلي چې په سر یې د زمونږ د جومات د ګمبد عمره پټکي پروت وي او ږیرې ځمکې ته رسي نو ښځه یې خوښه ده. دا خو یو طبیعي څیز دی. نو شریعت پرده مقرره کړې وه نو چې ښځه چې ستا افسره وي نو هغې سره تنهایۍ کې کښېنم او نوکري م ورسره مه کوه، ځان له ډیوټي بدله کړه. دا مونږ چې د ښځو نوکرۍ نه خلاف یو نو په دې وجه خلاف یو چې نسب ختمیږي، عزت ختمیږي، حیا ختمیږي، اقتصاد خرابیږي. اقتصاد ښه کېږي نه چې یو ښځه نوکرۍ له وځي کور بچي به وله څوک ساتي، د کور څوکۍ به وله څوک کوي، د کور غوښه ترکاري به وله څوک پخوي. نو هغې له به جدا جدا نوکره نیسي. بل ښځه خو په ساده جامو کې نه ځي، هغه فیشنیبل جامو کې ځي او چې امیدې شي نو جدا ټکسي کې وځي نو د هغې پیسې پسې لاړې. نو دا چې څوک وي اقتصاد دا په دین نه پوهېږي او دا خلقو اقتصاد ته دې وګوري چې هغې په غم مبتلا دي. چې چا صورت یاسین په جیب کې پروتي نو ګورې بیت الخلا ته مه ځئ ځکه قرآن شریف دی نو قرآن شریف سره مه ځئ. که په ایره چا نه شوي خو توبه دې خدای ته وباسي او که یاد یې ورته نو جیب کې دې نه ساتي بیا دې په دغه کې کښېږدي بار. چاوی که په واده کې ډول سوړنا څوک ووایي نو هغه ډوډۍ حرامېږي. نه ډوډۍ نه ده حرامه، حلال څیز حلالي، حرام حرامي. دا عمل خراب دی. نو که ته د کلي عالم مشر ناظم لیډر او د خدای یاره درکې نه مو ورځه دغه ډوډۍ له نو ډوډۍ حرامه نه ده. چاوی رښتیا ودونه په اسمان کې کېږي نه ما خدا نه دی اورېدلی. صرف د یو بیبي د حضور مبارک د بیبي حضرت زینب د هغې نکاح بره شوې وه او باقي او د واده نه که فیصلې م راځي نو فیصلې خو واقعي د بره کېږي. تقدیر 5 تقدیره کېږي او باقي وادونه خو په ځمکه کېږي.
چاوی او سړي کې پرهیزګاری کمای خو نور خلک ذکر کوي نو دی نه دی لیکلی چې دی مر سره ذکر کې شامل کنه نو دته ثواب ملاویږي او د ذکر ثواب خوشتا خدا د اخلاص او د پرهیزګاری مطابق. چاوی نن سبا څوک یو انچ ګیره پرېږدي څوک یو نیم انچ نو په دې سنت ادا کېږي نه په دې سنت نه ادا کېږي. وایي زمونږ خور په بل خاندان کې واده شوې ده نو زمونږ د کور خویندې مامیګانې مې چاچیګانې مې دا زما د اوښې نه پرده کوي که نه او کوي به د هرې ښځې چې د کوم سړي سره نکاح کېدی شي هغې نه به پرده کوي. که ته سلام یې پرې واچو د لرې نه خیر دی خو لاس به نه میلاوئ. لاس میلاول خبرې کول اختلاط کول دا بند دی. د کوم سړي سره چې نکاح کېږي چاوی شب برات په پېښور کې کلی په 15مه بینو ما ته خوس تاریخ نه یاد خو جمعې د شپې نه که د حساب شي که نه که د خارج دا جنتري موافق د لیدو دا سخت دا یعنی د میاشت دا تاریخ. زمونږ امام دی وی چې جنازه وشي نه چې منځ شي نو په زوره درود شریف شروع کی. درود شریف خو ثواب دی د حضور پاک د راضي کېدو او د هغه د شفاعت یو لار ده خو چې کومې طریقې د عبادت حضور پاک او صحابه کرامو کړي هغه خپلول پکار دی. هغې په زوره درود شریف په اجتماعي شکل نه دی ویلی او دعا سر کې دا راغلی سړی الحمد ووایي بیا درود شریف وایي بیا دعا وکړي نو دا ښه خبره ده. او که اجتماعي درود شریف شروع کړي دا د صحابه کرامو طریقه نه وه. هغه طریقه اختیاروی په دین کې چې کوم زموږ ښکلی پیغمبر کړي او د هغه د مجلس خلقو صحابه کرامو ځکه په دین خو هغوی پیدل دا خو به زه د ځان نه دین جوړ کم دی به د ځان نه باجوړ مولا او کنون مولا او دیر مولا دین به تی جوړ شي. نو درود شریف ښکلی عمل دی خو ځان نه دی وایي. چاوی قبرستان کې کم دی نه سلام اچو چې کم دی تا ته نږدې ښکاري د هغه دی نه سلام اچو. چاوی ویلی کنه حسد په اوو ځمکو کې انسانان شته اوو ځمکې ته پیغمبران راغلي دي دا صحیح نه ده. انسانان صرف په دې ځمکه دي او پیغمبران دې ځمکې ته راغلي. اوو ځمکې چې یاد دي دا صرف یو صورت کې راغلي دي صورت طلاق کې او د اوو ځمکو نه مراد دا د ځمکې اووه حصې دي. ځمکې جدا جدا نه دي اسمانونه جدا دي او ځمکې یوه ځمکه د اووه حصې دي. ځکه د دواړو جهانو سردار وایي که چا د چا نه ځمکه په زور ونیوله نو اوومې ځمکې پورې به د ده غاړې ته اچولي کېږي. معلومه دا شو چې د ځمکو کې تصرف کول د اوومې ځمکې ته رسي نو هغه ټول د ده د ظلم په کاته کې راځي. د جهاد ضرورت راته بیان کړه نو زه خو وایم جهاد چې کله ضروري شي تلل به ځو. کور والا به راته اجازت به وکړي چې ستا تقریر واوري. زما تقریر دا دی که جهاد فرض عین شي نو زه به جهاد او موږ به ټول ځو انشاءالله. چا تپوس کړی د هغې جواب ضروري دی چې مونږ خو په قرآن عمل نه کوو خو منو یې خو منو او مونږ په مشکلاتو کې مبتلا یو او کافران یې خو د سره مني نه پې عمل کوي نه پې عقیده لري نه هغې ته خدای څه نه وایي او مونږ پسې لرګې راغوښتې دي دا حواله دا یو سوال. د دې جواب دا یاد لرئ چې مسلمان
قرآن ومنو خدای ومنو نو دی د خدای په دوستۍ کې راغی نو چې دی مخالفت کوي نو دوست د دوست نه خفه کیږي او کافر منلی نه دی نو هغه د خدای په دوستۍ کې نه دی راغلی نو هغه ته څه نه وایي د دې داسې مثال دی رونو لکه کور کوڅه کې چې ماشومان جګړې کوي او ستا ماشومې مې پکې پردي مې نو هوښیار سړی پردي واړه نه وایي دا خپل وړوکي له یو څپېړه ورکړي او کور ته یې راولي وي بچي ته ولې دا کار کوي نو دا خپل زوی چې وایي د دې وجې نه وایي چې دا خپل زوی یې بدي شي نه په دې خپل زوی خفه کېږي شفقت یې دی ورسره چې دا خو پردي خلک دي دوی سره زما څه کار دی ته ولې دا کار کوي دغه شان مسلمانان د خدای خپل دي نو خدای ورته خفه پکارېږي ورته چې تا خو ما سره دوستي کړې ده دا خو د دربار شړلې شوي خلک داسې مثال یاد لرئ مسلمان یو وړوکی مجرم دی چې جومات ته ټوټې پټې کړي یا بلف تی پټ کړي یا سپلی تی پټې کړي پوډري نو دی د کور کوڅې خلک هم وایي تاړېدار هم پرې راباندې تاړه کې خو خوش او د دې کافر مثال د بډبېرې د بدماش دی چې لس سړي وجلي او لوی لوی برېتې پرېښي هغه ته د کور کوڅې واړه څه ویلی شي تاړېدار ورته څه وایي خلک ولا ملاقات لذي او تاړېدار هم ورته کرسۍ پرېږدي نو ولې دا د چرګوړې غټ د دې بل بدماش نه زیات مجرم دی څه چې دا خواروال خوري دا بل نه خوري راست هم چېرته کتلی دي که د امریکې په شان دي امریکا وي دهشتګردي بنده و ظالم بچي دومره به دهشتګردي جوړه شي درته چې ته به په امریکا کې هم سرونه نیسي انشاءالله نو دا وړوکی مجرم ځکه وال خوري چې تاڼېدار دا یقین دی چې د ده تعلق زما د تاڼۍ پورې دی دې مخکې های کوټ او سپریم کوټ ته نه ځي نو واړه یې مو وایي تاڼېدار یې یو سهولت یې وایي په یو شپېته اتیا روپۍ به یې جرم کم به ځي او دا د بډبېرې بدماش چې لس سړي وجلي ده ته تاڼېدار څه نه وایي ځکه تاڼېدار وایي د ده کیس خطرناک دی دی به مخکې ځي های کوټ ته یا سپریم کوټ ته یا به پانسي کېږي یا به عمرې قید کېږي یا به خلاصېږي دا زما د اختیار نه واورئ دغه شان مسلمان د چرګوړې غل دی په دې دنیا کې وال خوري کافر ته څه نه وایي ځکه هغه ته په رسته یو لوی عدالت راروان الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر دا دنیا د مسلمان دپاره جیل خانه ده نو جیل خانه کې خلک تکلیف مومي او د کافر دپاره باغ دی ځکه بل باغ نشته نو باغ کې خو تکلیف نه د مسلمان ګورې چې خدای پیدا کړی دی دی د قومونو د هدایت دپاره دی د ده مثال د مخ دی ته به دا ښکلی مخ خلکو ته ښې چې تا پسې روان شي نو چې په مخ لاړې پروزي یا نسواري سړي نسوار اچولي او په ږیره یې رابېږي نو هغه یې په ګرمو اوبو وینځي او په صابون مخ وینځي او په تولیې وچوي او د کافر مثال د چیترې دی چیتره که چا په نسوارو کېښوده یا په خراش کو نو هغه چا په ګرمو اوبو په صابون او په تولیې نه ده پاکه کړې وینځه چیتره ده دغه شان مسلمان د ټول جهان د هدایت دپاره پیدا دی ځکه زمون دین آخري دین دی او زمون شریعت د آخري شریعت دی او زمون پیغمبر آخري پیغمبر دی ته به خلکو ته ښه دین به ښه نو چې دی بېکاره شي نو دنیا کې پې ګرمې ګوتویږي او وال چې ته ولې داسې او کافر ته څه نه وایي خو بړ دینونه دي ختم دی نو دا وال ټکولې دا د خدای طرفه عبرت دی چې توبه وباسه کافر خو په والو ټکولو نه خلاصېږي په دنیا کې دا خو لوی عدالت را روان جرم یې لوی دی نو هغه ته څه نه وایي نو اوس په جواب پوه شو چا وی سیستانان وي خلک سپومې ته ختلي دي او ختلي دي 500 کروڑو خلقو هغه راکټ کته چې په سپومې کېناست او سترګو ته بدیهیات وایي مشاهدات
نو مشاهدات یقینی وي. اکه کافر ویني که مسلمان وي، خو په دا ده چې په ځمکه اوبه نشته، په سپومې اوبه نشته، نو جاندار شی په هغې نشته، نه پې بوټي شته، نو هغې باندې جاندار سړی انسان خوله نشي کولاولی. دوی د ځان سره د دې ځای نه هوا یوسي او دغې د خلایي جامې اغوستې، 2.5 لکه ډالره په هغې یو جامه لګي، نو چې کومې پورې هغې کې هوا وي نو انسان پې ګرځي، چې هوا که خوله کولاوی انسان مري. 1 میلونه بره دا هوا نشته، دا چې کوم د انسان د ساه دپاره ضروري ده. اخوا انسان به دا اکسیجن نشته، دی مري. لکه کویانو کې چې بعضې وخت کې سړی مري، نو هغه دا هوا نی پکې، نو تقریبا 1 میلونه بره دا هوا نشته چې کوم د انسان دپاره ضروري ده. نو سپومې کې مخلوق نشته، اوبه نشته، او ختلی دي 3 ځله. په لومبي ځل چې امریکې والا سړی وخېجاو، زه لاهور کې وم، نو جان کنیډي زمانه وه، هغه نه اخباري نمایندګان تپوس کوي صدر و د امریکې چې تاسو خو لویه کامیابي حاصله کړه، امریکې ته هم سړی وخېجاو، خو ستا په وطن کې کوم شی دی چې تا ډېر پریشانه کوي؟ وی زمونږ په امریکا کې اخلاقي تنزل زیات دی، جرایم زیات دی. 8 کسان به په یو کور ورشي، هلته د رضا زنا ته زنا نه وایي. ښځې او سړي چې په رضا څه کوي هغه کوي لکه د چرګو د سپو، خو په زور وایي دومره ده. سړی به په سړک روانې، دا ته به وایي ګړی کې د څه ټایم دی چې ته داسې ګورې ټس چې په سر دی والی، نو جیب به درنه وایي ته مو بې خوده را پروتې ځي به. هلته دا قانون دی چې د امریکې نه پس به میلمه سړی د هوټل نه بار نه وځي. نو دومره سخت اخلاقي تنزل دی په امریکا کې، د غلاګانو، د قتلونو، د جرایمو چې څه اندازه نشته. ما ورته ویلي وو څو ځله چې یو قوم د حیواناتو سره نکاح کوي، د سپو سره. چاوی طالبانو کې بعض خلک رشوت اخلي، دا اکثر پروپیګنډي وي. ټیک ده یو انسان به پکې ګناهګار مو خدا نه وایي چې ملایکې دي، دلته رشوت کم دی. دا اکثر د دې مخالفینو پروپیګنډي. بل نه خدا غواړي چې دې ملایکه وي او په خپله د هر څه دی. زه دلته تا کال ته یو ځل تقریر لتلم، چا تقریر نه پس راته وی زمونږ امام داسې داسې داسې، نو ما وی وروره ستاسو د امامتۍ دپاره جبریل علیه السلام نشي راتلی، خو چې څنګه تاسو وی امام هم داسې. او ما وی دا ګناه د چا ده، دا ستا ده که زما ده که د امام ده؟ ستا خو چې زوی وشي د واره سکول کې داخل کړي او د انګریزانو سکول کې داخل کړي، تا په علم کړی دی. کله چې دا غریبانان مسافران شته چې مونږ ته مونځ راکوي، نو تا په زوی دین ویلی دی، نو ګناه د دوی ده که زمونږ ده؟ امام به دا غواړي چې جبریل علیه السلام دی د اسمان نه راشي او ته داسې. د علماو کرامو د ملاقات خبره ته ما کړې وه مخکې. چا وی حضور پاک داسې ویلي، په حضور پاک دروغ مه وایه. سړی غیر محرم په نکاح کې هم ته ګواه کېدی شي، یو جنۍ سره ستا هم نکاح کېدی شي او نکاح کې ته ګواه کېدی شي. دا ضرور نه ده چې رور دی ګواهي، بهرنی سړی هم ګواه کېدی شي. هر مانځه کې چې کوم کې قرات تاسو په خپله وایه لکه ځان له، نو بسم الله دې مخکې وایه، دا الحمدلله نه مخکې بسم الله وینا سنت ده په هر رکعت کې. اعوذ بالله صرف په لومبي رکعت کې ده، او سبحانک اللهم او بسم الله په هر رکعت کې.
حضرت علی صاحب مزار شریف کې خخت نه دا دروغ دي د شیعهګانو. حضرت علی صاحب په کوفه کې خخت یو محله کې نجف اشرف هغې ته زیارت یې دی خلک ورځي. چا دعاګانو دپاره لیکلی لاسونه ښکلول راغلی دي، سر تش ښکلول نه دي راغلی. د عالم د مور پلار او د اسلام د بادشاه عادل لاسونه ښکلول راغلی دي او د مور پلار د هغې نه زیات دی. د مور پلار حق د هر چا نه زیات دی. تش کته کېدل نشته په شریعت کې. سړی قنوت نازله وایي که لاسونه اوچت نیولي نو دا د امام ابو یوسف صاحب قول دی. او کنه زموږ عام مذهب دا چې لاسونه ځوړند دي، نو که لاسونه یې ځوړند دي هم خیر دی، او که لاسونه یې داسې نیولي. عربو کې چې وایي نو لاسونه یې لکه د دعا په شکل اوچت کړي. درود شریف ووایه. الحمدلله رب العالمین. خدای د افغانستان مسلمانان لفتح و نصرت ورکړي، او د افغانستان د علماء حکومت چې شرعي حکومت دی او ښکلي حکومت دی، خدای ته محفوظ ولري. خدای امریکا او برطانیه او د هغې ملګري په خپل کور کې په غم مبتلا کړي او مسلمانان د هغې د شرونو نه محفوظ کړي. خدای مسلمانانو حاکمانو کې غیرت پیدا کړي، ایمانی جذبه پیدا کړي، د خپل دین فکر پکې پیدا کړي. برحمتک یا رحم. دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس، بیرون کچہری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان، پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقارر کیسټ بم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي.